د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د څلورنې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره د امیر خان متقي له لیدنې خبر ورکوي. د دې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ د ودې او د سیمې او نړۍ په بهیرونو کې د افغانستان د ګډون په اړه خبرې اترې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت واکپال په دې لیدنه کې د کابل او مسکو د سوداګرۍ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او ویل دي چې افغانستان چمتو دی سویلي اسیا ته د روسیې د کالیو په لیږد کې رول ولري. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمهییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د افغان حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشولې. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان او روسیې دوه اړخیزې اړیکې ورځ په ورځ قوي کیږي او له روسیې څخه مننه کوو چې په نړیوالو ناستو کې له افغانستان څخه ملاتړ کوي. له بلې خوا د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر کابلوف په حواله ویلي چې یو شمېر هیوادونه د نویو بهیرونو په جوړولو سره په سیمه کې د خپلو برنامو د پلي کېدو په هڅه دي. د دې خبرپاڼې پر بنسټ ضمیر کابلوف یو ځل بیا د افغانستان د شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وویل ځینې هیوادونه غواړي د نورو میکانیزمونو د جوړولو له لارې خپلې اجنډاوې په سیمه کې پلي کړي او د افغان حکومت له توافق پرته باید داسې څه ترسره نشي. ضمیر کابلوف وویل که هر هیواد له افغانستان سره مشکل لري کولی شي افغان حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې همداشان د ښاغلي کابلوف په حواله راغلي چې مسکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی لري. له دې ټولو سره په تیرو ورځو کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته سفرونه لرلي دي. د اسلامي امارت چارواکي له دې ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې ویلي چې کابل له نړیوالې ټولنې سره د مثبت ښکېلتیا غوښتنه لري.